قدرمنو عزتمنو د انګریزي کال اخره میاشته ده. اکثره کاروباران تجاران په دې میاشته کې خپل حسابونه کوي. نو دوی دا پوښتنه کوي چې دا موږ ته کم مالونه په دکانو کې پراته دي، دا به موږ په کم حساب شمارو چې په کم حساب راته پراته دي که په کم حساب خرڅیږي، یعنی زکات په کم اعتبار سره ورکوو. ګور عزتمنو دا خبره خو پخه خبره ده، یعنی صحیح خبره دا ده چې په هغه حساب به ورکوي چې په کم حساب نن سبا خرڅیږي. یعنی بله مسله په دې کې نسته، بس دا مسله ده چې په هغه حساب به ورکوي په کم حساب چې نن دا ریټ لري او نن خرڅیږي. دا ځکه چې یو چا 10 کاله د مخه یو ځای رانیولی دی یا یو موټر رانیولی دی، مثلا د شورم کې ولاړ دی، په هغه وخت کې دا په 10 لکه اوس په 15 لکه دی، نو دی به د 15 لکو په حساب زکات ورکوي. که په 10 لکه حساب باندې ورکړي یا د هغې موټر و دوکان مځکه تاوان کوي، بیا نو چې نور پسې تاواني شي خو نور نقصان شو. که یو سړي ته په هغه وخت کې په 15 لکه ولاړو نن په 10 لکه خرڅېږي، نو د خو هسې هم ګټه کړې، نو دی به بیا د 10 لکو په حساب باندې زکات ورکوي. اوس قیمت فروخت دا درې دي. یو دا دی چې په دانه دانه ته هغه شی شمار کې چې دغه شی په دانه دانه په څو خرڅېږي، دا اوله درجه ده. که په دغه درجه څوک زکات ورکوي دا هغه اوله مرتبه، اول فضیلت، اوله درجه ده. دویم دا چې په هول سیل په څو باندې خرڅېږي، یعنی په بازار کې یو دکان دی په هول سیل یې خرڅوي، دا د کلي دکانو والا دا نور باید دا معلومات وکړي چې په هول سیل دا په څو خرڅېږي. نو په هول سیل چې په څو خرڅېږي د هغه په قیمت باندې د دې حساب به کوي او زکات به ورکوي. دا دویمه درجه ده. دریمه درجه دا ده چې سټي د اګر دکان په څو خرڅېږي، یعنی په دغه درې درجو باندې ته د قیمت فروخت اعتبار کولی سې چې په دانه دانه خرڅې په څو خرڅېږي، دا اوله مرتبه ده. او په هول سیل په څو خرڅېږي دا دویمه درجه ده. او سټي ګر دکان په څو خرڅېږي دا دریمه درجه ده. یعنی په دغه درې حسابو کې چې کم وس دی په هغه حساب سره به ته حساب کوې او بیا به خپل زکات باسې. شیخ الاسلام مفتي تقي عثماني صاحب په خپلو کتابونو کې پر دې تفصیلي بحث کړی دی، موږ هم دا په حوالو سره تفصیلي بیان کړی. په هغه حساب ته نه کوې چې ته خرچې ځینې وباسې، د لارې کرایې ځینې وباسې، په څو درته پرېواتې بیا به ته هغه شمارې. نه خرچې وځي، نه کرایه وځي، نه شی وځي چې دوکان دې را رسولی دی، په دوکان کې دی تا ته په څو در خرڅېږي یا په کم ځای کې ته خرڅوې هلته په څو در خرڅېږي، په هغه حساب ته زکات ورکوې او په هغه حساب باسې.